ویښ شئ پښتنو، ځان خبر کړئ، یاد ساتئ څنګه چې د تاجکستان خاوره د تاجکانو خاوره او برخه ده، د ازبکستان خاوره د ازبکانو خاوره او برخه ده، او څنګه چې د نسلن هندیانو، پارسیانو او د نورو قومونو خاوره او برخه معلومه ده. همدارنګ پښتنو یاد ساتئ د امونه تر اباسینه پښتنه خاوره د پښتون قوم خاوره او برخه ده. یاد ساتئ د عالمي دستور په مطابق د پښتني خاورې په ټولو وسایلو، سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو او ښوونځو اولنی حق د پښتو او پښتون دی. یاد ساتئ د عالمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره میشته د نور قومونو خلکو او د هغوی ژبې ته د عالمي دستور په مطابق، یاد ساتئ د عالمي دستور په مطابق د پښتو او پښتون د سوري لاندې، یاد ساتئ د پښتو او پښتون د سوري لاندې د ژوند هر قسمه حق حاصل دی. پښتنو ځان خبر کړئ، یاد ساتئ د عالمي دستور په مطابق تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان، یاد ساتئ یو جوګه پښتون ځوان هم بې روزګاره وي، تر هغې د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو اولنی حق د پښتنو ځوانانو دی. یاد ساتئ پښتنو، ځان خبر کړئ د عالمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره پښتو ژبې ته حق حاصل دی چې پښتو ژبه به د پښتنې خاورې د ټولو سرکاري او شخصي دفترونو، ښوونځو او میډیا اولنۍ لازمي ژبه وي. بنیادي زده کړه به په پښتو ژبه کې لازم وي او د عالمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره به نورو ژبو ته په نصاب کې صرف د یوې ژبې په توګه ځای ورکړل کېږي. خو پښتنو ویښ شئ، ځان خبر کړئ چې نه خو د عالمي دستور په مطابق د پښتنې خاورې په پښتنه خاوره د پښتون اولنی حق ثابت دی او نه د پښتو ژبې، نه خو د عالمي دستور په مطابق د پښتنې خاورې په ټولو وسایلو، سرکاري دفترونو، چوکو، نوکرو او ښوونځو اولنی حق د پښتون قوم ثابت دی او نه خو د عالمي دستور په مطابق په پښتنه خاوره پښتو ژبه د دفتر اولنۍ ژبه ده او نه خو پښتو ژبه د بنیادي زده کړو ژبه ده. ویښ شئ پښتنو، ویښ شئ، ځان خبر کړئ، راپاسئ، د نورو قومونو په شان په خپله پښتنه خاوره خپل او د خپلې پښتو ژبې اولنی حق ثابت کړئ. والسلام. ژوندی دی پښتون قوم، ژوندی دی ډاکټر خان تحریک یعنی خپلواک پښتونستان غورځنګ.